السلام علیکم ښه راغلاست دوستانو. نن موږ د انګلیسي د ورځو نومونه او د میاشتو نومونه وایو، نو کوشش وکړئ چې ویډیو تر اخره وګورئ چې ښه پرې پوه شئ. days of the week. days of the week یعنی د ورځې د هفتې یا د جمعې. Monday Monday دوشنبه. Tuesday Tuesday سه شنبه. Wednesday 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 چهارشنبه. Thursday 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 پنجشنبه. Friday Friday یعنی جمعه. Saturday 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 یا Saturday هفته یا شنبه. Sunday 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 یعنی یک شنبه. ښه ګرانو، دا و د ورځو نومونه. اوس راځو د میاشتو نومونو ته. months of the year months of the year یعنی میاشتې د کال یا د کال چې کوم میاشتو نومونه دي هغه. January 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 February February یا February February March 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 April April May 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 June 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 July July August August yeah August September 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 October October November 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 December December یا December. دا د میاشتو نومونه. امید کوم چې تاسو به ترې لږ څه یاد کړي وي.